السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې ټول ښه یاست. اکثره ملګري پوښتنه کوي د دغه اپ په اړه باندې، کوم چې وی فل اپ دی او د نورو پلیټ فارمز په نسبت باندې یو څه نوی دی. نو اولنۍ خبره تاسو باید زه دا وکم چې وی فل لکه د نورو پلیټ فارمز په رقم باندې څنګه چې یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام یا ټیک ټاک کار کوي، هم دغه رقم وی فل هم کار کوي. نو تاسو ته به حتما یو چا انوایټ لینک لیږلی وي، په هغه لینک باندې کلیک وکئ او دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، او یا به چې دی تاسو خپله لاړ شئ پلی سټور ته چې لاړئ د دغه ویفل په نوم باندې اپ به ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو ډاونلوډ کړل په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې اوس ما مخکې تر مخکې آی ډي جوړه کړې ده. نو که تاسو کله دې باندې کلیک وکړ نو تاسو نه معلومات غواړي تر څو تاسو په دې کې اول ځان ته آی ډي جوړه کړئ. نو د آی ډي جوړولو لپاره تاسو نه د پیدایش کال غواړي، نو تاسو به خپل د پیدایش کال، میاشت او ورځ ورکړئ دې کې. د هغې نه وروسته به بیا تاسو خپل نوم، د پلار نوم، کوم ایمیل چې غواړئ شماره هغه به ورکئ. کله چې دا ټول معلومات تاسو ورکړل نو تاسو ته چې دی بیا آی ډي جوړیږي. په دې کې کله چې آی ډي جوړه شوه نو په دې کې بیا داسې دي چې کمیونټۍ دي، بېلې بېلې کمیونټۍ دي په دې کې. که تاسو غواړئ خپله کمیونټي جوړه کړئ نو هم یې جوړولی شئ، خو فی الحال تاسو ته د کمیونټي ضرورت نشته دی چې تاسو په دې کې کمیونټي جوړه کړئ. کله مو چې آی ډي جوړه کړله اوس به تاسو په دې کې فعالیت کوئ. فعالیت به څنګه کوئ؟ په دې کې تاسو چې کومې ویډیوګانې، عکسونه، لیکنې وغیره شیر کوئ، لکه څنګه چې په فیسبوک کې به خپل پروفایل کې شیر کوئ، همغه رقم دلته کار کوي. کوشش باید دا وشي چې کوم معلومات تاسو شیر کوئ هغه ستاسو خپل وي، که خپل نه وي مطلب د بل چا نه مه کاپي کوئ په دې اپ کې. په نورو اپونو کې، فیسبوک کې یا په ټیک ټاک کې یا په یوټیوب کې کوم ځای نه چې تاسو معلومات اخیستلي یا خپلې ویډیوګانې یا پردۍ ویډیوګانې کولی شئ چې هغه دې کې اپلوډ کړئ. نو دې کې ما پروفایل جوړ کړی دی. تاسو چې دغه صفحه خلاصه شي په دې کې دغه هوم دی، نو دلته به تاسو ته پردي پوسټونه ښکاري. چا چې پوسټونه کړي هغه به ټول په دغه ځای کې راځي. خپل پروفایل ته دې ځای نه کتلی شئ. په دې کونج کې دې باندې چې کلیک وکړئ دا ستا پروفایل دی. ستا پروفایل کې دلته تا چې کوم شیان شیر کړي هغه پکې ټول راځي، چې تا کوم شیان شیر کړي دي، څومره ویوز اخیستلي دي، څومره کسانو کتلي دي، څومره فالوورز لري، څومره لایکس لري، دغه ټول تاسو دلته ښودل کېږي. که تاسو غواړئ په دې کې یو پوسټ وکړئ، یو ویډیو وغیره شیر کړئ، نو دلته دغه جمع علامه چې ښکاري دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې باندې چې تاسو ته کلیک وکړل دا کمیونټۍ دي چې بل چا جوړې کړي دي. کمیونټینو کې تاسو کولی شئ همداسې ویډیو یا عکس وغیره شیر کړئ او په کمیونټینو کې هم شیر کړئ. نو کله چې تاسو کمیونټي کې شیر کوئ نو د هغې ګټه به دا وي چې دغه کمیونټي کې تیار ممبرز دي، یا 500 شپږ سوه یا زر هر څومره چې مختلف کمیونټۍ دي. نو که په دې کې تاسو پوسټونه شیر کړئ نو د هغې ګټه به دا وي چې ستاسو پوسټونه به ډېرو خلکو ته ورسېږي. مطلب زه راځم دغه افغانستان په نوم باندې یو کمیونټي دی، یا کابل په نوم کمیونټي دی، یا دغه انګلیش په نوم باندې کمیونټي چې دا زما خپله کمیونټي ده ما جوړه کړې ده. تاسو دې باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړ اوس په دې کې تاسو چې هر څه غواړئ د خپل ګیلري نه راواخلئ او هغه شیر کړئ. مطلب تاسو په دې کې یو ویډیو شیر کول غواړئ چې تاسو سره په ګیلري کې پرته ده، یو عکس شیر کول غواړئ چې تاسو سره په ګیلري کې شته دی. مطلب زه دغه عکس راخلم، دا انتخابوم محسن، دا ما انتخاب کړل. دا م چې وکړل دغه علامه باندې به کلیک کوئ. اوس دلته تاسو غواړئ لکه فیسبوک په رقم باندې دې باندې یو لیکنه هم وکئ چې پلیز فالو می، یا د دې عکس په اړه باندې تشریح ورکړي، یا د ویډیو په اړه باندې تشریح ورکړي، یا هم لکه څنګه چې تاسو په فیسبوک کې یو څه شیر کوئ او لیکنه پرې کوئ. خپل ظلم دی، لیکنه پرې هم ونه کوئ، کوم پروا نه لري. بیا به اوکې ووهئ. د اوکې نه وروسته اوس دغه علامه چې ښکاري تاسو تیار کمیونټي انتخاب کړئ چې دا پوسټ زه په انګلیش په نوم چې کوم کمیونټي ده همدې کې شیر کوم. دا به ووهئ. ستا پوسټ چې دی هغه شیر شو. اوس دغه کمیونټي کې چې څومره نفر دي دغه انګلیش په نوم باندې هغه ټول ستاسو دا پوسټ ګوري، تاسو ته لایک درکوي، تاسو ته کمنټ کوي، ستاسو دا پوسټ شیر کوي د نورو خلکو سره. نو څومره چې ستا هغه معلومات ښیي، بهتري، خلک یې خوښوي، نو دې ته به لایکونه ورکوي او دا به د نورو سره شیر کوي. لکه دغه ویډیو چې ما شیر کړې ده سهار، دې تقریبا 3.10 کې کوم چې 3000 ویوز کېږي. نو معلومات چې څومره بهتره یا هغومره به چې دی ډېر په اسانۍ سره او په تیزۍ سره مخکې ځي. بیا په دې کې د سوپر لایکس په نوم باندې لکه اوس دغه ویډیو ده،
دا تاسو د فرض کې چې دا تاسو ویډیو ده نو دغه زړه په دغه د زړه په شان کوم علامه چې ښکاري دلته دغه دل نو که چېرته تاسو ته دغه زړه څوک درکړي د دغه زړه قیمت چې دی تقریبا $0.14 دی نو مطلب تاسو 15 شاوخوا زړونه تاسو ته څوک درکړي نو د دې به $1 قیمت کیږي چې دا ایکسټرا تاسو ته درکول کیږي او نور چې څومره لایکونه او ویوز تاسو پروفایل یا تاسو دغه معلومات ویډیوګانې چې اخلي هغومره به تاسو ته چې دی دې باندې پیسې درکول کیږي دا چې دي عام لایکونه دي دغه ابي کلر کې چې کوم زړه ښکاري دغه خواته علامه چې د کمنټونو ده او دغه سور رنګ کې چې دا سوپر لایکس دي چې سوپر لایکس تا ته څوک درکړي نو د هغې په بدل کې تا د $0.14 درکول کیږي او دغه نورو په بدل کې هم څومره چې ویوز اخلي ستا معلومات ښیي خلک یې خوښوي نو هغومره تاسو ته په دې باندې بیا پیسې راځي اوس د دې لپاره چې تاسو کریټر ته ځان بدل کړئ اوله کې تاسو ته پیسې نه درکوي پیسې تاسو ته نه درکوي تاسو باید څه کار وکړئ دلته دغه کونج علامه باندې چې کلیک وکړئ دلته تاسو ته د کریټر په نوم باندې یو آپشن راځي چې زما دې کې نشته دی ځکه زه آلریډي کریټر شوی یم نو کله چې تاسو کریټر باندې کلیک کوئ نو تاسو ته وایي چې ته لا اوس کریټر نه یې ته ګټه نشې کولی دی نه نو که غواړې ته ګټه وکړې ته باید څه وکړې تا ته 2 آپشنې درکوي یا باید 15 سره زړونه کوم ته چې سوپر لایکس ویلی کېږي دا باید ته ترلاسه کړي یو څوک یې درکړي ستا ویډیوګانو ته او عکسونو ته او یا چې دی ته باید نفر انوایټ کړي نو دغه انوایټ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ د دې په ذریعه باندې 15 نفر انوایټ کړئ چې مطلب ډیر نفرو ته تاسو دا ولېږئ خو چې په هغې کې 15 نفر راغله دغه اپلیکیشن انسټال کړ او ځان ته آی ډي جوړه کړله ته بیا کریټر ته بدلېږي ته چې کریټر ته بدل شو ته اوس پیسې ګټلی شي دلته به انوایټ باندې کلیک وکړي انوایټ باندې چې د کلیک وکړ په واتساپ کې په میسنجر کې په فیسبوک کې په هر څه کې چې ته ملګرو ته لیږې ورته ویلېږه ورته وایې چې دغه ایپ ځان ته انسټال کړي نو چې 15 نفر داسې راغلل مطلب دغه واتساپ باندې ما کلیک وکړ زه راځم دا په واتساپ کې ملګرو ته لیږم نو 15 نفرو ته لیږلی شئ ځکه په واتساپ کې دا ده چې فارورډینګ 15 نفرو نه زیات نه کېږي بیا به بېرته هماغې ته راشئ بیا به نورو ته ولېږئ بیا به نورو ته ولېږئ نو چې 15 نفر کله پوره شو دلته چې تا ته کوم کریټر آپشن درکوي په دغه کونج کې دې لیست کې کوم کریټر آپشن چې درکوي هماغه کریټر آپشن به ووایي تا ته مبارکي درکړي چې ته کریټر شو دې نه وروسته ته کولی شې چې پیسې وګټې هغه کریټر آپشن بیا نه راځي د هغې نه وروسته دغه سټیټسټکس چې دی دا تاسو کتلی شئ بیا سټیټسټکس کې ته ټول معلومات کتلی شئ پرون چې دی ما خپل اکاونټ دلته جوړ کړ نو 4 ساعته بعد اپډیټ کېږي 4 ساعته بعد تاسو ته مکمل معلومات درکوي 4 ساعتونو کې 892 ویوز چې دی زما پوسټونو اخیستلي د ویډیوګانو یونیک ویورز 2.5 دي ویو ټایم چې دی 3.1 کې دلته تا ته مکمل راپور درکوي دغه کونج دې بټن باندې چې کلیک کړي نو تا ته وایي چې پرون نه تر ننه پورې تا چې دی $0.14 ګټلي دي یعنې یو سټار راکړل شوی دی ویوز او شیان هغه لا اپډیټ شوي نه دي نو په دې ذریعه باندې تاسو خپل پیسې کتلی شئ اوس غواړئ دا پیسې تاسو وباسئ نو دلته به پې آوټ باندې کلیک کوئ پې آوټ باندې چې کلیک کړ دلته به تاسو خپل د ویډرال لپاره چې دی تاسو باید کله چې دا پیسې تاسو وباسئ د هغې لپاره باید تاسو دلته اکاونټ ورکړئ خو هغه بیا وروسته دي تر څو یو ځل ستاسو په اکاونټ کې پیسې جمع شي د هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ دې کې اکاونټ ورکړئ د هغې په ذریعه باندې دې نه پیسې وباسئ نو دلته چې تاسو ته پیسې درکول کېږي دا په فعالیت باندې درکول کېږي چې څومره ته ډېر فعالیت کې ستا کانټینټس خلک خوښ کړي نو هغې نه وروسته سوپر لایکس ته واخلي لایکونه واخلي کمنټونه واخلي نو څومره چې ستا فعالیت ډېر وي ستا پوسټونه مخته ځي هماغومره به تا ته چې دی په دې کې ډېره فایده لاسته راځي نور که چاته څه خبره مشکل پوښتنه نو همدې ویډیو په کمنټ کې کولی شئ چې خپله پوښتنه ولیکئ زه به انشاءالله تاسو ځواب کوم السلام علیکم ورحمة الله